بغلان کې د سیلابونو د تلفاتو زیاتېدو ویره او زیانمنو ته د قطر د مرستو رسیدل. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د بغلان د فلول دره کې خلک وایي چې لا هم د وروستیو سیلابونو په مړو پسې ګرځي او ویره شته چې هلته د تلفاتو شمېر لا پسې لوړ شي. د فلول دره د بغلان له هغو سیمو څخه دی چې په وروستیو سیلونو کې ګڼ کورونه لاندې شوي او خلکو ته یې درانه مرګ ژوبله رسېدلی. د دې کلي یو مشر غلام رسول قانع د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، تاسو عملاً ګورئ چې سیل دا سیمه بشپړه له منځه وړې. تر نن هم د شهیدانو لټون روان دی. نن مو هم څو جنازې وکړي. نشو ویلی چې دقیقاً څومره تلفات رسېدلي، ځکه هره شیبه زموږ د شهیدانو او ټپیانو شمېر زیاتېږي. په بغلان او څو نورو ولایتونو کې د جمعې ورځې سیلونو ګڼ مالي او ځاني تاوانونه رسولي. د طالبانو حکومت تایید کړی چې په بغلان کې وروستیو سیلابونو کې 315 کسان مړه او 1430 نور ټپیان کړي. اندېښنې شته چې مرګ ژوبله لا پسې زیات شي، ځکه د ځینو مړي او ژوند نه دی معلوم او خپلوان یې پسې ګرځي. سیلځپلي د سرپناه او مرستو غوښتونکي دي. د بغلان اوسیدونکي بي بي شیرین وایي ټول کور یې سیل وړی او دی هیڅ نه دی پاتې ده. سیل چې راغی په 10 دقیقو کې موږ تر هغو تپې ته پورته کېدو ټول مال او شته مې سیل یوړل. هیڅ شی راته پاتې نه شو، یوازې یوه قالینه مې هلته په یوه ونه کې بنده ده. ومې ژړل، لاړمه. د طالبانو حکومت ویلي د ژغورنې بېلابېلې ډلې سیمې ته استول شوي او هڅه کوي چې له زیانمنو سره مرسته وکړي. یو شمېر نړیوالو مرستندویانو هم له سیل ځپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی. د قطر دولتي خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې دغه هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمید الثاني په امر د قطر د ژغورنې او پلټنې نړیوال ټیم او یو اندازه مرستې افغانستان ته استول شوي. قطر ویلي چې په افغانستان کې د سیلونو پر مهال د خلکو په تاوانونو خواشینی ده او چمتو دی چې مرستې وکړي. اخوا په دوحه کې د افغانستان سفارت د طالبانو کنټرول لیکي چې د قطر مرستندوی ټیم او په 22 تنه خوراکي مواد، دارو او درمل او خیمې د دوشنبې په ورځ بلخ ته رسېدلي. دغه سفارت ویلي چې د قطر نورو مرستو ژمنه هم کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان هم د دوشنبې په ورځ د بغلان د سیلونو په تړاو په یو راپور کې ویلي چې دوی اضافي مرستندوی، طبي مواد او بستې ولسوالۍ ته رسېدلي. د روغتیا سازمان دا مرستې حیاتي بللي. د دغه سازمان په خبره مخکې د بغلان په 3 نورو ولسوالیو کې هم طبي مواد توزیع کړي چې پکې دارو، درمل او کمرا یا مسماس کې د مخنیوي بستې هم